عبدالکریم چې له 10 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي د پخولو په برخه کې تجربه لري وایي چې دوی په لومړي پړاو کې پوستکی 2 ساعته په اوبو کې پرېږدي، بیا 10 ورځې همغه پوستکی په اوبو کې تخمیر کیږي، ورپسې بیا پاکوي او په توده هوا کې له غوړولو وروسته یې اضافي غوښې ترې لرې کوي، مالګه کوي، بیا ځل یې په آزاده فضا کې اچوي تر څو وچ شي، وروسته بیا دا پوستکی د سورت یا درجه بندی لپاره استول کیږي. روز بعد همین تراش میشه، روز بعد آردگیری میشه، 10 روز دمی‌ها این پوستا خام میشه. 10 روز 10 روز بعد که این خیام ادید آدمای مسلکی معلوم میشه، ترتیب ادید تیم ادید این بچه‌ها یاد داره، کلش نفرای مسلکی است و بعد از 10 روز ایره ما میدان قرار تقسیم روزی 400-500 پوست از کار کشیده میریم. نوموړی زیاتوي چې دی هره ورځ 400 تر 500 د قرقل پوستکي له پخولو وروسته مینځي. روزی 500 پوست الی 400 پوست ما حدث میکشیم. حدث میکشیم در وطن که میای داخلی آشخانه میشه در کار انداخته میشه تا 10 روز یک جلد پوست هم از کار نمیبره. بعد از 10 روز یک سیستم داره که روزی 500 پوست 400 پوست ازش برآمده میره و دیگه دیگودش انداخته میریم. در وطن تا 10 روز کاریازی دمی داخلی یوم جریان داره. ویل کېږي چې د قرقل نسل په افغانستان کې ځانګړی ارزښت لري او په سیمه ییزو هیوادونو کې ښه نوم موندلی دی. افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د قرقل پوستکو له لارې ښه عاید ترلاسه کوي. په بلخ ولایت کې د دغې برخې کارکوونکي له اسلامي امارت څخه غواړي څو د مالدارانو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.